داسې پروګرام شوی رشکه پروتې ده. السلام علیکم، څنګه یې ماما؟ دا ولې پروتې ده؟ ښه اکسل یې مات شوي دي. کسان پکې وو؟ خیر شوي دي؟ زه ښه ده چې خیر شوي دي. نو نوره ستاسو رکشه ده؟ ستاسو رکشه ده؟ ښه بس ښه ده چې خیر شوي دی. نو دا خو ښه ده چې هغه طرف ته نه ده پروت، یا خواته لویه کنده ده. دا وګورئ ملګرو، دا بره بایپاس باندې دا رکشه چې دی اکسل مات شوي دی، او اکسل یې مات شوي دی د هغه ځای نه. نو بیا رکشه دې سیټ ته ورته وکړي ده. ښه ده خیر شوي دی. ښه ده بابا چې هغه طرف ته نه پروتي. دا الله به خیر کو، هغه طرف ته لویه کنده ده، لویه ډانګه ده. او که نه ماشومان پکې ناست وو که زنانان؟ ښه بس دا ښه ده چې الله خیر کو. دې سایډ ته که غټه کنده وي خو بیا به نقصان کولو. دا وګوره دا خبره ده. دا وګوره اکسل مات شو یاره، او الله پاک خیر وکړو. بس دا رکشه وه په دې بایپاس باندې راتله، په دې بایپاس راتله، هغلته کې اکسل مات شوي دي. نو ښه وه ډریور بس دې سایډ ته راته وکړي ده، او دا وړېدو نه بچ شوي ده. راپروتې خو نه ده که نه؟ بس دا ده چې که راپروتې وي بیا به یې تبۍ کړي وو، به نیغه راغلي او دا وګورئ. نو الله خیر کړی دی، او اوس اکسل غم به ورته کوي. نو ملګرو دا بره بایپاس باندې دا رکشه مې په نظر شوه چې دا را سیټ ته ورته وکړي شوي وه، او ډریور هم بیا هم توره کړې ده چې سیټ ته یې ورته وکړي ده. که لکه که په ځای ته نه داسې اورېدلې وي نو بیا به نقصان به یې کړی و. نو بابا بس صدقه وکړې، ځکه چې الله به خیر کړی دی چې دا د بابا د زوی رکشه وه، او بس الله به خیر کو. نور بابا ستا ته راوالمه که زمونږ د کولو سي زه ښه ده چې خیر شو. نو دا هېڅ خبره نه ده ملګرو. دغه مصري باندې بره بایپاس باندې دا رکشه داسې روانه وه، دغلته کې اکسل مات شو، او بیا داسې کار وشو چې هغه رکشه یې داسې سایډ ته ورته وکړه. د روډ بل سایډ ته غټه کنده وه، خو خیر شو کندې بله نه تلي، او رکشه یې داسې سایډ ته ورته وکړه چې دې سایډ ته بس ځای له غونتې کنټرول کې و، ډېره کنده نه وه. نو خیر شوي دی، اکسل یې مات شوي، کسان پکې ښه ده بچ شوي، هلکان پکې ناست وو. او پکار ده چې احتیاط د هر ډریور دپاره لازم دی. خو ښه وه دا هلک د دې بابا زوی ډریور، نو ښه وه هغه دومره سوچ کړی دی چې شي رکشه دې سایډ ته راته وکړي ده، دې خوا ډېره کنده نه وه. نو بس خیر شو ملګرو. چې کوم ډریوران ملګري دي ډېر زیات احتیاط کوي، ځکه چې ځان قیمتي دی. او باقي ګاډي خو راشي، خو چې انسان نه وي نو د انسان هغه کمی نشي پوره کېدی. بس دغه پیغام سره موږ ته راکړي اجازت. بل الله په امان.